سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سلرویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې نهمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 11 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیر نیوز سلرویش څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د سالنګونو لوی لارې څخه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال لیدنه. مولا عبدالغني برادر اخوند د سالنګونو لوی لارې څخه د لیدنې پر مهال د یادې لارې پر ژر بشپړېدو ټینګار وکړ. د مولوي عبدالسلام حنفي او متحده عربي اماراتو کې د اسلامي امارت سرکنسول لیدنه. په یاده لیدنه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل چې د دواړو هیوادونو مسؤلین کولی شي په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ته ارتقا ورکړي. او ایرانی او افغان چارواکو د دوه اړخیزه همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګونو لوی لارې څخه د لیدنې پر مهال د یادې لارې پر ژر بشپړېدو ټینګار وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د سالنګونو لوی لارې له کاري بهیر څخه د لیدنې پر مهال د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو څخه وغوښتل چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د دغې مهمې لارې پاتې کارونه بشپړ کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په وینا اوس مهال سالنګونو لوی لارې د جنوبي سالنګ د 10 تر 15 ګالرۍ پورې د بیا رغونې کارونه بشپړ شوي چې په مجموع کې د جنوبي سالنګ کارونه 55% پرمخ تللي دي. اقتصادي معاونیت زیاته کړې چې د شمالي سالنګ د بیا رغونې کارونه هم په چټکۍ سره روان دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اسلامي امارت سرکنسول سره لیدلي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د اسلامي امارت سرکنسول عبدالرحمن فدا سره ولیدل. په دې لیدنه کې عبدالرحمن فدا وویل چې په دوبۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ هلته د میشتو افغانانو د ستونزو رفع کولو لپاره ټوله هڅه کوي او د اسلامي امارت رهبرۍ د لارښوونې پر اساس په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه هڅې کوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وویل چې د دواړو هیوادونو مسؤلین کولی شي په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ته ارتقا ورکړي. حنفي په متحده عرب اماراتو کې د میشتو افغانانو ملاتړ ته د اسلامي امارت پر ژمنتیا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې په دوبۍ کې د اسلامي امارت قونسلګري په د هیواد کې د میشتو افغانانو د ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. ایرانی او افغان چارواکو د دوه اړخیزه همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. په تهران کې د اسلامي امارت سفارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد سفارت سرپرست مولوي فضل محمد حقانی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نوي تشریفاتي عمومي مشر علي اکبر نظري سره ولیدل. خبرپاڼې زیاته کړې چې په یاد لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په ځانګړي ډول د اسلامي امارت او د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د لا زیاتو تعاملاتو او همغږۍ په اړه خبرې کړې دي. په لومړي ځل له کندهار څخه هند ته د وچو انځرو صادرات پیل شول. د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویاند محمد حنیف اقمل په حواله خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د کندهار څخه د 200 زره امریکایي ډالرو په ارزښت 100 ټنه وچ انځر هند ته ولېږدول شول. حقمل ویلي چې یاد انځر د یو شخصي سوداګر له لوري د ایران له لارې هند ته لیږل کیږي ځکه په وینا یې د هند او پاکستان د سیاسي اړیکو د خرابوالي له امله د واګه بندر د سوداګرۍ لپاره تړل شوی دی. یاد ریاست زیاته کړې چې د کندهار وچ انځر د ځانګړي کیفیت او خوږوالي له امله په نړیوالو هیوادونو کې پراخ شهرت لري. ټاکل شوی نن د بغلان ولایت په مرکز پلخمري ښار کې د سمنټو سترې فابریکې پرانیسته وشي. ملي پراختیا شرکت ویلي چې ټاکل شوی د یو شمېر لوړپوړو اماراتي پلاو په ګډون د بغلان ولایت په مرکز پلخمري ښار کې د سمنټو سترې فابریکې پرانیسته وشي. ملي پراختیا شرکت په وینا یاده فابریکه چې په هیواد کې په لومړي ځل په ملي بودیجه جوړیږي د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ لپاره تاریخي ارزښت لري. یاد شرکت دغه ورځ ویلي چې د غوري
سیمنټو نوې فابریکه د ورځې تر 5,000 ټنو د لوړ کیفیت سیمنټو د تولیدولو وړتیا لري. ملي پراختیا شرکت زیاته کړې چې د یادې فابریکې له 30 تر 50 سلنه وسایل په هیواد کې دننه د ملي پراختیا شرکت په فابریکو کې تولیدېږي او په وینا یې د ملي تولید او اقتصادي پر ځان بسیاینې ښکارندویي کوي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانې خپرونې د الله په امان.